نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله رب ذوالجلال نه امید دی چې تاسو ټول به خیر او عافیت سره یې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا شوګر یو عام بیماری ده. دومره عام شوې ده چې د یو سروې مطابق 30% کسانو ته د شوګر مسله ده. یعنی په سلو کې 30 کسانو ته شوګر دی او دا شوګر د لبلبې د کار پرې خودو په وجه باندې پیدا کیږي. آیا اوس داسې سیس شته دی چې د هغې استعمال سره لبلبه کار شروع کی؟ بالکل هغه سیس تاسو په کچن کې موجود دی. څه ته چې مونږ سوډا وایو، کم چې په اوړو کې استعمالیږي. اوس په تاسو د دې استعمال څنګه کوئ؟ 3 ټیمه به تاسو دا استعمالوئ. سحر، غرمه، ماښام. یو ګیلاس اوبو کې به تاسو 1 چمچ سوډا واچوئ. 3 ټیمه به دا اوبه استعمالوئ او دا به 21 ورځې استعمالوئ. ان شاء الله العزیز دی 21 ورځو کې به تاسو لبلبه کار شروع کی او شوګر بم ان شاء الله چې ختم شي. خدا چې کله تاسو استعمالوئ نو د چای روټۍ نه به نیمه ګنټه مخکې استعمالوئ. خو دې سره به تاسو په خوراک کې د بل سیز استعمال نه کوئ. صرف دا 3 سیزونه به استعمالوئ. نری غوښه به استعمالوئ، یا به یشېدلې انډې استعمالوئ او یا به د چرګ غوښه استعمالوئ. او بل د دې دپاره وظیفه ده 9 پیرې به تاسو سوره یونس ووایئ، په اوبو به یې دم کې او دغه اوبه به هم تاسو 21 ورځې استعمالوئ. ډېرې به یې څکئ. ان شاء الله العزیز دې سره به الله رب ذوالجلال ستاسو شوګر د ویښه ختم کی. که چېرته ستاسو زموږ د ویډیو خوښه شوي وي، چینل سبسکرایب کې، ویډیو لایک کې او خوا کې ورسره د ټلۍ دا نشان ووهئ چې آینده تاسو ته زموږ ویډیوګانې بر وخت ملاویږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.